السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو د سکول چوکیدار یعنی مزدور 900 روپے تنخواه به اغشتله. هغه چوکیدار د څلورم کلاس ماشومې سره په زبردستی باندې زیاتی یعنی غلط کار وکړو. دغه ماشومې مور ته وویل، مور په راپورټ وکړو. پولیس هغه نوجوان گرفتار کو او پورا معلومات یې ترنه واخیستو. که تاسو د دې پورا حقیقت معلومول غواړئ ویډیو اخره پورې وګورئ. د دې نه مخکې څوک په دې روشنی کلیک کې نه وي زموږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلی نشان ووهئ. نورې معلوماتي ویډیوګان به تاسو ته ډېرې په اسانتیا سره راځي. عزتمندو د سکول چوکیدار 900 روپے ورځ به اغشتله. هغه چوکیدار د څلورم کلاس ماشومې سره غلط کار وکړو. هغه ماشومې مور ته وویل، مور په راپورټ وکړو. هغه چوکیدار پولیس گرفتار کو. هغه چوکیدار پولیس ته وویل چې دا کار ما نه دی کړی. پولیس هغه د څلورم کلاس ماشومه دې چوکیدار ته مخامخ کړه او ماشومې وویل چې او ده را سره دا کار کړی دی. هغه چوکیدار بیا وویل چې ما نه غلطي شوې ده، دا زما مجبوري وه او دا رانه په غلطۍ کې وشو. مور یې اوس وایي چې زه انصاف غواړم، دې ملزم له دې سزا ورکړلی شي. پولیس دغه ملزم گرفتار کو او سزا یې ورله ورکړه او ښه سخته سزا یې ورله ورکړه. دې نه ټول مسلمانان دا عبرت والی بیا به تاسو له هم داسې سخته سزا درکړی کیږي. دا ډیره د بدنامۍ خبره ده. دا ملزم اوس گرفتار شو او ښه سخته سزا یې ورله ورکړه. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که دا ویډیو هم خوښه شوي زموږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلی نشان ووهئ. نورې معلوماتي ویډیوګان به تاسو ته ډېرې په اسانتیا سره راځي. والسلام.